صبر ډېرې معنا لري. د صبر خپله معنا په عربی کې بندول او بندېدلو ته ویل کېږي. د صبر ته چې دا مونږ پښتو کې په یو تکلیف سړي باندې راشي او مونږ وایو صبر وکړه، د هغې معنا دا ده چې ځان د فریاد نه او د چغو نه بند کا. علماء ظاهري درې معنی مولا علي قاري صاحب لیکلي دي او بعض علما اوه قسمونه جوړوي. زه به هغه درې ووایم. یو صبر عند الشدائد والمصائب والآفات، د مصیبتونو او تکلیفونو په وخت کې صبر کول. که چا باندې غم راشي وی صبر وکړه، یو دا شو. دویم دی الصبر علی الطاعات، په نیکو صبر ځان بندول، په نیکو ځان ټینګول معنا مې درته وکړه چې نیکي به کې. او یو الصبر عن المعاصي والخطايا والذنوب، د ګناهونو او د غواړو غټو هر قسمه ګناهونو نه ځان بندول. او جهاد کې چې کله صبر راشي نو استقامت ته وایي. ام ځان بند کا تخت بنا رستو کېږي بنا لفظ ورابطو استقامت ونیسئ، ځان کلک کې بند. دلته ټولې معنی کېږي. شهر الصبر یو خدا چې د خواهشاتو نه ځان بند کې، د ورځې د پېشمني نه تر ماښامه پورې خواهشاتو نه ځان مکمل بند کې، د خوراک نه ځان بند کې، د سکاک نه ځان بند کې، او د انساني د تقاضا د خواهشاتو نه ځان منع کې. استقامت براولي، ځان به کلک کې چې دې تر په عبادت به هم صبر وکړي. هغه دویمه معنا هم دلته چلېږي. په عبادت کې ځان ټینګ کوه. ته پښتو کې خلک وایي ځان د صبر معنا شو. ځان ټینګ کا، ځان کلک کا، د عبادت د پیشبني نه ورسوه تر ماښامه پورې منځ کې ډز ورنه کوي. اسې نه چې شیطان دې دوکه کې غسلخانې ته ننوځي، لام به وراشه مړه څوک خو شته نه، اوبه به پکې ووامه. ووایه خو الله خو شته که نه، انسان نشته، کوټه کې دننه هېڅوک هم نشته، راشه څه حکم. او خلکو ته به یم زما روجه ده، خلکو خو شته، الله خو نه خبرېږي. ډېر لوی جرم څوک روجه ماته کي، ډېر لوی جرم. یو خو به دغه روجه نیسي چې دا کمه ماته کړه، او بل به شپېته روجې ورپسې نورې نیسي ورسره، یو شان بنیسی چې تا ولې دا دومره لوی جرم، او بیا به مو سره الله ته توبه وباسي، بیا هم ډېر لوی ګناهګار. شهر الصبر، د خواهشاتو نه به هم ځان بند کړه. او په دې روټین کې که تږی هم شوې نو ځان ورسوه، که اوږې هم شوې نو ځان ورسوه، ځان کلک او ځان ټینګ که تر نور پرېوتو پورې. او درېیمه خبره به مو کوم د صبر، شهر الصبر که چرته څه تکلیف جنگ جګړه جو صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د سره جهالت کوي او یو سړی د سره ګډه کوي نو ته ورته ووایه چې انی صائم. هر قسمه تکلیف مصیبت راځي، ځان د فریاد نه، ځان د جنگ نه، ځان د جګړې نه مت بند کا. مه وایه وایه زما روجه ده. هر څومره جهالت چې د سره څوک کوي نو منډې مه وه. بعضې خلک وایي که نه په پلان کې روجه لګېدلې ده. هلکه روجه په چا نه لګي، څنګه په چا ولګېده؟ روجه ولګېده، اوږې شوې، مړه نو دا خو ته چې خپله زمینداري کوې د دې نه زیات اوږې کېږي او د دې نه زیات تږې کېږي. او چې ناجوړه شي بیا به څه کوې؟ او چې په سفر شي بیا به څه کوې؟ هسې خلکو بانې جوړې کړي د خواهش تابع شي، وی روجه پې لګېدلې ده. روجه په چا نه لګي. روجه چاله زور نه ورکوي، روجه نفس له زور ورکوي، نفس کنټرول کوي، نفس تیزی نه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سرکش شیطانانو تړلی شي په روجه کې، چې څومره سرکش شیطانان وي، بلکې سرکشه پیریان هم یو حدیث کې راغلی دي هغه هم وتړلی شي. تاسو خیال دی نور کله د روجو په نسبت ګناه کمه شي، د روجې په میاشت کې نسبتا خلک صدقې زیاتې ورکوي د نورو په نسبت، د روجې په میاشت کې خلک زکاتونه زیات ورکوي، د روجو په میاشت کې یو بل سره خلک خیر ښېګړې زیاتې کوي، تلاوت د قرآن شریف زیات کېږي. او هغه بدقسمته چې 11 میاشتې جومات ته مخ نه کړی هغه هم جومات ته راشي. شیطان تړلی شوی سرکشه او پیریان هم تړلی شوی دی. خو نفس خوشته که نه، جاله خوشته، 11 میاشتې خوشته په دې وجود کې وخت تیر کړی دی، د هغې اثرات خوشته، خو څه ناڅه خامخا کم شي. نو روجه په چا نه لګي دا دروغ دی. روجه سړی بندی د ګناه نه، روجه سړی شیطان الله تړي. نو روجه در باندې څنګه ولګېدله؟
نو چې څوک هم په دنیا کې څه غلطي کوي وایي دا په ده روژه لګېدو روژې له شو. روژه نه ته د یو کوتک اوچت کو د مازدیګر له راپرېږدوله چې پته ولګي چې روژه پې لګېدلې ده او که نه لګېدلې. خو مست مستی کوي، خلکو ته ښایي چې زما خو روژه او زما دماغ کار نه کوي، زما روژه او زما مازغه کار نه کوي. ته راوله یو بدماش ته مخامخ ودروه چې پته ولګي چې د اوس دماغ کار کوي که نه. خو ښځه غریبه ده، دې پې نیغ ورځي. دا خو ګاونډي غریب دی، دې پې نیغ ورځي. ته یو مضبوط ټوپک ورته ودروه، ابه دوه درې شلقه مو باسي او کنځل مه ورته وکړي، خدای شته که پې روژه ولګي. روژه موجه نه لګي، روژه سړي نه شیطان بندوي. دا د خپل مستی د مستی په روژه کې مستی به نه کوو. وهو شهر الصبر. الله نو چې دا صبر دی وکړو، درې قسمه مې درته ووي، ځان دې بند کو ماښام ته رسوله، او د دغه دریو څیزونو نه خوراک څښاک خواهشاتو نه دې ځان بند کو. او که څوک درته څه قسمه تکلیف رسوي او پریشانی پیدا کوي، د جنگ جګړې نه دې ځان بند که، د مصیبت نه دې ځان بچ کو، نو فایده یې څه ده؟ والصبر شوابه الجنه. د دې صبر والا روجې ثواب بې د جنت نه بل شی شته نه. لوی ثواب دې ته روژه وایي. روژه داسې ونیسه، ثواب جنت شو بس. رسول الله مبارک فرمایي، او یو بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي الصوم لی وانا اجزی به. وی روژه زما ده او بدل به زه ورکوم. زمونږ دا طالبان دلته سوال کوي چې هر عبادت د الله دی، دا د روژې تخصیص یې ولې وکړو؟ د روژې تخصیص په دې وجه وکړو چې نور عباداتو کې د نه خامخا بنده خبرېږي. حج کې خبرېږي، دقه رنګې د حج نه علاوه مونځ کې خو جمع ده، بې جمع مونځ مه کوئ، جمع کوئ. د جمع ثواب یو په 20 دی. ځان له مونځ چې کې چې 20 دی وکړل او جمع کې د یو که برابر دی. رمضان کې ګورې ځان غرق نه کړې، د رمضان ثواب یا څومره شو؟ ګوره ځان له چې یو مونځ دی وکړه یو مونځ او د جمع یو وکړه نو ډېر لوی فرق دی. او یا ځان له د جمع یو برابر دی او بیا په رمضان کې یو په اویا دی، څومره لوی اجر دی وګټه، لوی ثواب دی. جمع له خامخا ځئ او جمع کې شرکت خامخا کوئ. نو زما رونو نو ګوره خلک دنه خبرېږي. او دقه رنګې چې زکات ورکوې که بل څوک خبر نه شي، خو هغه خو خبر شو که نه. که ته ورته د زکات معنا نه م وایې، پټې خوله کې د زکات نیت وکړې، نو هغه صدقه خو معلومه شو که نه چې ما له شی راکړو. واحد روژه هغه عبادت ته چې ته څوک نه خبرې، هېڅوک ته نه خبرېږي. که ښځه بچیم نه خبرې نه خبرېږي. زمونږ صاحب د هدایت 14 کاله کې دا هدایت لیکلې ده، او وروسته بیا پته لګېدلې ده، شاګردان مې ویلي دي چې په دې روژې ښځه او بچیم نه خبر. وروسته پته ولګېده، ښځې به وله روټۍ راوړه او ده به ورته ویې کېره، نو کې به یې ښوده، ښځې ته به یې ویې ځه دروازه به یې بنده کړه، ته به یې ویې شاګرد ته راشه دا روټۍ وخوره، نو شاګرد به ډوډۍ خوړه، ویې ځه اوس لاړ شه، نو ابه لاړ، نو ښځې ته به یې راشه دا لوښي یوسه، نو ښځې به یې ویې ګینې دا دوغ خوړه، او شاګرد به وي چې دا ردنه پاتې وه ما له یې ښودې ده. نو چې په روژه ته څوک نه خبرې نه خبرېږي، نو الصوم لی خاص زما دپاره ده، بل هېڅوک که ته نه خبرې نه خبرېږي. او یا بعض علما وایي چې الصوم لی څه معنا؟ دا خاص د دې 3 توجیحات علماو کړي دي، او دا یوې کافرې دلته وانا اجزي به بدل به زه ورکوم. نو چې تی بدل الله وایي زه ورکوم، نه نورو خو هم الله ورکوي. د دې علماو مولا علي قاري او صاحب د عیني توجیحات کړي دي، خو زه به راته چې د نورو عباداتو ثواب به الله د فرشتو په لاس ورکوي، د دې به په خپله ورکوي. انا اجزي به الله وي دا، او چې الله په خپله ورکوي نو د الله شان بیا جدا دی. زه چاله یو شی ورکوم چې دا پلانکي له ورکم نو لږ به ورکم، خو چې په خپله ورکوم او بیا له لویه ډله م جوړه کړم نو معمولي شی به نه ورکوم. انا اجل ثواب د دې روژې جنت دی، قسم دې ډېره مبارکه میاشت ده او د جنت د رسېدو میاشت ده چې سړی پکې ځان جنت ته ورسوي. بیا څه وایي؟ وهو شهر المواسات، دا میاشت ده خیر ښېګړې ده، یو بل سره خیر ښېګړه پکې وکړي، غریبانانو سره مدد پکې وکړي، خیر ښېګړه وکړي، پېشمنۍ ورکړئ غریبانانو له، مسکینانو له. هر چا ته په خپل ګاونډ کې فقیران او مسکینان معلوم دي. زکات وباسئ په رمضان کې،
زکات خو اصل دا دی چې کله در باندې کال پوره شو نو ورکې به، خو خیر که رمضان کې ورکې، پیشکیم ورکې په رمضان کې نو ورکا، ثواب یو پاویا شو، ثواب ډېر زیات دی. او دویم دا چې رمضان کې عموما کارونه بند شي، او دې زمانه کې خو د کوجې نه بیا کارونه بند دي، نو غریبانانو ته ډېرې پریشانۍ دي. نو هر انسان چې په هغه زکات فرض دی ورکې دې غریبانانو له پیشکي ورکې. مزدور کار غریب بسی 500-600 دیاړي دا، خدای دې په بیماری نه راولي، که پیراله 500 دی بخپل بیمار پالي او کدی به خپل بچو له خېټه او مزدوري ګټي. څه شی دی؟ 1200 روپۍ غریب اخلي، دیاړي مار دی، کله دیاړي ولګي کله ونه لګي، 500-600 روپۍ اخلي. عجزانان دي غریبان، ورپسر د ودی با ګران کار دی، زوی ورپسر دی واده به ولکۍ ګران کار دی، خېټه ورپسر ده. او دقه رنګې د ښځې د مور د لوڼو د هغوی خېټه دی غریب په دغه کې دي، نو دی به څه کوي؟ خوا به څه کوي؟ د ماشومانو سره څه کوي؟ او چې بیماري پرې راله او ډاکټر له لاړ دی به څه کوي؟ نو د مارونو خیر ښېګړې پکې وکړي. پېشمنې ورکې غریبانانو له، ماښامې ورکې غریبانانو له. قسم دې زموږ صحابه به په خپله یو ځل یو میلمه راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی بسو کور ته بوزي. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وی د به بوزم چې کور ته سنگ بوته، نو بیبی ته وی ام سلیم بیبی وا وی ام سلیم سشتا ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک میلمه مې روسته داغه میلمه دی ما راوسته، د حضور پاک میلمه شاه عباس په دې بسونه خوشالیدل. نو ورته وی نور خو څه نشته، خو د ماشومانو څه لږ خوراک شته. وی نه وی میسې بیا وی دا ماشومان دي ودکه ماشومانو غریبانانو جړل وګیو، خو په لوبو موږ مشغول کله هغې ودکړل، نارې ودکړل. واه ورته به وکړي داسې. مونږ چې میلمه د دروازې مخکې تېرېږي او لرې ځای کیسې کو، نو زر غوندې شا کو دروازې ته دننه لاړ شو. ښه کور هر څه وي، فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا. یو خدا سوالګری دي چې هغه کسبي سوالګری دي. زنانه نن سبا په دې لارو کوڅو کې ګرځي او په دې رمضان کې بالخصوص خلکو په موټر شیشې ډبوي، زنانه وي او تکړه کسانی بالغان رټل به نه کې. خو دا هغه سوالګري چې دا دوی خپل کسب ګرځولی دی، مه ورکوئ وله. دې په دې په خپل کلي کې غریبانانو له ورکې، رټل به هم نه کې. اما السائل فلا تنهر، خو دوی سره سوال د جینکو له پیغلې جینکې په کوڅو کې ګرځي او په پېښور کې دوی سره مدد کول، دا دوی سره په ګناه مدد کول دی. او تعاون علی الاسم والعدوان، په ګناه به مدد نه کې. یاره چې راته پته ولګي چې دا هغه کسبي ده. کسبي دا معنا چې د دې کار هم دغه سوال د سار روزي او 2,000 روپۍ ګټي او کور ته وړي، او بیا دا دکانداران هم پې پیږي او دا تاجران هم پې پیږي، هغې ته پته ده. او مسکینان فقیران چې سوال کوي ورکا، د خدای نوم یې د تواغش بالکل ورکا. غیبې ګټې ما لاړ شه او ښکاری وړه وله ورکه، غریب دی. کجوري وله واله ستا بچي خوري، ته پوستکي وړی او د ګاونډي د کور مخکې غورځې. ظالمه د خدای نه نه یارېږي. دا مال خو د خدای در کړی دی، دا تا نه الله غشتي شي هغه هم ورکولی شي. قسم دی الله په دې قادر دی چې د یو نه یې واخلي او بل یې ورکړي، د یو نه یې والي او بل یې ورکړي. په دې رب العالمین قادر دی. ګورې یو سړي سوال وکړ، یو غریب سړی او سوال یې وکړ. سوال دې ښځې یې څه شی راواغه چې دې سوالګري له ورکړي، او خاون ډیره زیاته مینه وه د دې ښځې او د خاون په منځ کې، بلکل به نه ورکړې. هغه فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریب ما اوږې ما له راکې، ده وله ور نه کړه، هېڅ یې وله ور نه کړل. د دواړو مینه وه، ډېر محبت یې. قصه اوږده ده خو بالاختصار اخره کې د دې ښځې خاوند دواړو یو بل سره روانه راله. چې روانه راله، دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړو. ډېر زیات مالدار و دا خاوند دی، پوره مالدار. فقیر چغه وواله او ده ور نه کړه، ځه ورک شه څنډه، ځان له ګټه که نه، ما ته څه وی؟ ویې رټه. ښځه غریبه د خاوند مخکې بیا غږ نه شي کولی. د دواړو منځ کې اختلاف راغی. دا قصه اوږده ده خو زه مختصر وی. سړي دې خپلې ښځې له طلاق ورکړه. هغه ښځه بل خاوند وکړه، دواړه اوسېدل. خاوند خو مالدار نو، خو خدای پاک دا ښځه برکتي غوندې ورکړه، مالدار که دواړه یو بل سره یو ځای اوسېدل. دقسې ډوډۍ ته ناست و، یو سړي اواز وکړه، خیر راوړی خدای مو بخه.
دې سړي دې ښځې ته وې هله د خدای نوم یې واغېست شابه شی وله یو صدا سخي سړی په منډه سامان واغېسته او دې فقیر له یوړه او چې څنګه یې یوړه هغه فقیر لا نو هغه دې ښځې را منډه کړې خاوند ته یې ویې سړیه یو ناشنا خبره مې ولیدله وی څه ناشنا وه وی هغه سوالګرې خو زما هغه زوړ خاوند و او چې دې ولیدم په ژړا شو راته هغه خو ډېر لوی مال و خو ډېر لوی دولت و دولت یې څه شو مال یې څه شو خو کوڅه کې مونږ ته ولاړ دی سوال کوي زما خو په ډېر زړه خفه شو ډېر ناشنا مې ولیده او خاوند ورته وایي وی ناشنا راته زه ووایم وی او وی ناشنا هغه ده چې ما په ستاسو په کوڅه کې اواز وکړه چې خیر راوړی او دې ظالم وی چې مه ورکوله سنډه یې ځان له دې ګټي فقیر که غریب که دې خدای مالدار که هغه نیکه سیرته ښځه چې خوښه وه خدای پاک دله نکاله راوسته زما رونو الله په هر څیز قادر دی ګوره ان بطش ربک لشدید د خدای نیوکه ډېره سخته ده چې خدای څوک راونیسي قسم په خدای کې دې څوک خلاصولی شي قسم مې راته وخوړه زما رونو دا فقیر غریب ته مسکین ته مخ مه تاوهه ورکه واله څه به کې زکات ورکا زکات څه شی دی مړه په 40 روپۍ ده په 100 کې 2.5 روپۍ ته نشي ورکولی روپۍ که دا زکات زه به په زکات یو کال یو جمعه کې درته بیان وکړم انشاءالله العزیز 2.5 نشي ورکولی دا ته وایي په 100 کې 2.5 روپۍ واه 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 2.5 روپۍ ستا د بچو شوې او 97 روپۍ 40 کې 1 روپۍ ورکه یو کم 40 په ښځه بچو لګوه که نه یو نشي ورکولی ظالمه ته خو د خدای روزي د تا نه اخیستې شي بل یم ورکولی شي او داسې من لا کولی شي چې دا روزي تا سره یې او در باندې بیا بنده کې نه بیا خورې بیا به څه کوې ډېره موده مخکې زما له چا روټۍ کړې وه په دې ډېر کلونه وشو په دې پېښور کې او ما دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی د هغې نه یې راله خو زما د وجې د علاقې علما هم راغوښتي وو پېښور کې زما د مینې د وجې نه چې کېناستو دلې ټپن کې څه مهې به عثمان یردې که مسور دال راوړل نه پکې مالګه وه او نه پکې غوړ سپور یشېدلې هغه یې ځان ته په پلیټ کې واچول هغه یې خوا ولې ته موږ سره وي زما له دې نه پرهېز دی دا هر څه ستاسو مخکې پراته نه شم خوړی چې اوس مې خوړل ماله غم دی دا بې غوړوم دي بې مالګیم دي بې مسالیم دي دقه زما خوراک کولی شي الله که نشي کولی زما رونو داسې به نه کوي فقیران مسکینان کونډه یتیمانان د دې ستا په مالونو کې حق دی قسم دی چې حق دی ورکې دا خپل حق دوی ده دا زکات د دوی حق دی دا ستا نه دی دا د دوی دی ورکوله حکومت له ټکس ورکې او خدای له زکات نه ورکې بلکې ټکس ورکې په موبایل کې چې کومې پیسې لګې په هغې کې ټکس ورکې په نیټ باندې چې کوم شی لګې په هغې کې ټکس ورکې په ګاډي کې چې روانې موټر وی له ټکس ورکې په تیلو پټرولو کې ټکس ورکې نو خدای له ولې نه ورکې الله له ورکه که نه درکوي قسم په خدای یوربي صدقات دنیا کې هم دله خدای زیاتوي او په آخرت کې هم خدای زیاتوي نو شهر المواسات وی د رسول الله مبارک میلمه دی به 90 میسي بیانه کې دا بچي دي ودریوانه د لوګې نه واه واه دې ته صحابه وایي چې د لوګې نه یې وده کړله اوس بیا د میلمه قانون دا دی چې میلمه سره به تم خورې نو خوراک دومره دی چې ایله یو کس پې مړېږي که ښځه خاوند ورسره خوري نو بیا خو میلمه نه مړېږي او دا هغه زمانه وه چې د پردې نه مخکې خبره وه خلک به کورونو کې یو بل کله د عادت لله تل نو دا خاوند یې ښځې ته پټه مونږ ورسره نه خورو خو دا میلمه به وایي چې دوی ولې نه خوري که مونږ خورو شی کم دی او دا میلمه د رسول الله مبارک دی پوره مړول غواړي واه واه نو وی داسې وکړه چې ډوډۍ کېدې نو ته به پاسې دا ډیوې له او ته به دا ډیوه د پسه طریقه مړه کې نو دی به موړ کو په تیاره کې امونږ به ګزاره وکړو چې ډوډۍ کېښوده نو زر پاسېده ورکې د ډیوې دا رڼا غلې ده نو پړق پړق نو ډیوې له پوکې ورکړه نو خو دا ډیوه بله که که نه وی نه بلیږي نه بلیږي نو دا تیارې جوړه کړه نو میلوی موړ که او په خپله به هسې پلیټ له ګوتې وړی هسې به یې ګوتې وړی چې میلمه خفه نه شي او ټوله ډوډۍ په میلمه وخوړه میلمه ماشوم خو نو هغه هوښیار و سار چې راغی رسول الله مبارک ته الوی
وی د الله رسوله بچي ناروده کړل او ډبلیوی یې مړه کړه، زه یې موړ کړم په خپله خېټه یې راونغښتې او ناروده شو. نو الله قرآن شریف اوږد حدیث مختصر ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، صحابه هغه خلک دی که خپله ناره اوږي دي نو په خپله ګزاره کوي خو بل له ورکوي. دا صفت پیدا کړي په ځان کې. شکر دی مونږ خو هغسې نه وي، مونږ سره خو چیزونه ډېر دي. نو چې پکوړې پخی 15-16 کسان یې نو 10 پخې کا، چې 10 پخې نو 13-40 پخې کا، نو یو دانه توخره ګاونډیانو له هم ورکړه. د دې غریبانانو د ګاونډیانو د بچو به هم پکوړو تړل کېږي، هم د خدای بندګان دي که نه. د هغې به هم سیخه کې تړل کېږي، هم د خدای بندګان دي که نه. د هغې به هم غوړو تړل کېږي، هم د خدای بندګان دي که نه. د هغې به هم وریجو ته زړه کېږي، هغې هم د خدای بندګان دي. د هغې به غوښې ته زړه کېږي. نو تا ته 10 پراته دي نو 10 کې شی نه کا، تا ته 15 قسمه شی پروت دی نو 4 قسمه وخوره، تا ته 2 قسمه شی پروت دی نو خیر دی د 2 قسمه لږ لږ دی خپل ګاونډي له ورکا او د الله په نوم یې ورکا. الله ویني د الله نه غیرتي ذات بل نشته دی. اوس به درته ویمه شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابي فرمایي زخمان پراته دي، وی زما د تره زوی نو وی ډېر زیات تږي و، نو چې زه ما مشت د اوبو ډک کړه د تره هغه زوی له مې راوړه اوبې وغوښتې. غریب زنکدن وخت دی، زنکدن. نو یې خوا کې ورسره بل زخمي پروت، هغه د اوبو ته داسې فریاد شانتې وکتل. نو ما ته هغه تره زوی وی چې اشاره وکړه، خبرې نه شوې کولی چې دله ورکه. هغه له مې اوبه یوړې، هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و، هغه اوبو ته ډېر په شوق وکتل، د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي. هغه زخمي ما ته وی هغه له یوسه، وی چې هغه له مې یوړه، هغه سره خوا کې بل زخمي و، هغه داسې اوبو ته په شوق وکتل، هغې اشاره وکړه چې ما پرېږده ده له یوسه، وی چې هغه له مې یوړې د هغه نه ساه ختلې وه. نو واپس مې هغه دریم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه، نو واپس مې دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه، نو واپس مې تره زوی له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه. زنکدن وخت کې قرباني ورکوي، ما پرېږده خدای بل له ورکا. دا د صحابه وجود دی. الله چې ما ته وایي آمنو کما آمن الناس، صحابه والا ایمان پیدا کېدان کې دا د ایمان متعلقات هم په ایمان کې داخل دي. دا د ایمان متعلقات دي، دې ته شعب الایمان ویل کېږي. دا د ایمان متعلقات دي، دا په ایمان کې داخل دي. لکه دا کوټه ده او پکې دی نو پکې داخل شو، دا دریم پکې داخل شوی، دا رنګونه هم پکې داخل شو. نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاري په دې ډېر زیات بابونه کتاب الایمان کې لګولي دي چې تاسو مهرباني وکړئ. ان للایمان امورا، د ایمان د پاره متعلقات د ایمان بغیر د هغې نه عمل کېږي. نو یو د ایمانیاتو د متعلقاتو نه دا دی چې بل سره خیر ښېګړه وکړه، مات وکړه، مواسات. او صحابه به څه چل کو، هغې به مواسات نه کو، هغې به مساوات کو. خیر ښېګړه خو دې ته وایي چې لږ شی ورکړه، هغې به ویله چې زما څه دي چې دا غونډه غله ورکړم. هغې به مساوات کو، مساوات. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. دلته زموږ علما لیکي. نو بل سره خیر ښېګړه وکړه، شهر المواسات پېشمنۍ ورکړه، روژه ماتې ورکړه غریبانانو له. او بیا څه وایي؟ اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر یزاد رزق المؤمن فیه. په دې کې د مسلمان رزق زیات. خو نه وایم څوک یې وایي، حضور پاک مبارک فرمایي مسلمان رزق زیاتېږي. بل له دې پېشمنۍ ورکړه، تعالی به خدای یو پاو زیات کړي، د دې نه هم زیات اخلاص چې څومره زیاتي. بل له دې روژه ماتې ورکړه، د هغې یو پاو یا بلکې د هغې نه زیات به خدای پاک درکړي. یار ما خو نه دی ویلې، زما خو خوله ده، ما خو د رسول الله مبارک قوت حدیث ته شروع کړی دی. د مسلمان رزق پکې زیاتېږي. په دې د غریب هم زیات شو، خلکو ورسره خیر ښېګړې وکړي. او چې د مالدار کم ورکه، دله به هم خدای پاک زیات کړي. ما خو تاسو ته تېره جمعه ویلي چې رسول الله مبارک 3 څیزونو باندې قسم کړی دی. د پیغمبر مبارک خبره بې قسمه موږ منو. خدا قسم بعضې وخت کې که حضور پاک خپلو صحابو ته هم خوړلی دی، نو د تاکید او د مضبوطوالي دپاره خلک قسم خوري. ولې الله رښتونی نه دی څه؟ الله والعصر نه وایي؟ قسمونه نه خوري خدای پاک. ته وایي خدای قسم ولې خوري؟ رسول الله مبارک والذي نفسي بیه دا قسم ولې خوري؟ خپلو صحابو ته وایي. صحابو خو په هغه دونه مضبوط ایمان و چې ټنګېدلی ایمان. نو 3 څیزونو باندې قسم خوري. او پکې دا دی چې صدقې سره به مال کمیږي نه، صدقې سره مال نه کمیږي.
زما وروڼو موږ شیټرینګ شروع کړی دی او انشاءالله شیټرینګ د روژه کې دا لومبې لنټر که خیر یې چوخه نو بهر قاعده موږ سره کړې ده چې څه تعاون به پکې کوو. تاسو ته هم دا وایم چې څه تعاون کوئ نو د رمضان تعاون وکړئ چې خدای پاک دا لنټر په خیر او عافیت واچوي. سخت موږ سره څونه ځای تنګ دی اوس د ګاډو د درولو ځای نه نشته، څو کله یو ځای درو کله بل ځای او نن دونه خلک دی چې په دې لارو کې بره چت کې هم ډېر نه ځایږي او لاندې هم نه ځایږي. چت خدای پاک تیار کړي نو زموږ ټول سیسټم به برابر شي. الله دې تاسو هر کې داسې میاشت ده چې یو خبره دې میاشت کې راته بله وکړمه د چندې پورې راله. زما وروڼو زه تاسو ته یو اعلان کوم چې څوک هم اورې دا اورې. بعضې خلک په دې سوشل میډیا زما نوم استعمالوي او د بار ملکونو د یو ځای نه بل ځای له پیسې وله راځي او زما نوم استعمال کړي. زه ګورې چا نه چندې غواړم نه څوک سوشل میډیا زما شته چې د خلکو ته ووایم چې دا شی راوړی. څوک زما نوم یادوي د جومات په نوم او څوک د مدرسې په نوم باندې او څوک وایي دا مې رشته دار دی، څوک وایي دا مې خپل دی او څوک وایي دا مې استاد دی. او دوه دایې مې ونیول خلک، دوه دایې مې ونیول. پروس کالم یو سړی راغی او ما ته یو کلیپ راله وکړه. مې څه وایي دا لږې پیسې تاله چا رالیږلي دي. مې زما څه کار دی؟ ما ته سړی میله وکړه. لږ ساعت پس سړي ټیلیفون وکړ وایي ما خو وله 10,000 روپۍ ورکړی وې چې دا غله ورکړه چې دا جومات کې ولګي. مې ما له 3,000 راکړي دي او جومات له مې ورکړي والې. قرنګې پرونه یو خبره ده مونږ له خو د جومات د اواز وکړو نو خلک راولېږي که نه. دوی ما خو یو سړي له ورکړی په پرورۍ کې پیسې مې پروري نه پرونې راوړي دي جومات له مې ورکړي. نو زه خلکو ته هم دا خبره کوم چې ما سره د چا څه کاري نو ما سره ډایرکټ خپله رابطه کوئ. زه سوال نه کوم د چا نه، نه چا نه چندې غواړم، نه چا نه سوال کوم، نه مې څوک رشته دار شته، نه مې څوک دوست ته چې زما په نوم چندې غواړي. ولې غواړي؟ زما په نوم باندې هېڅ چا له مه ورکوئ. خلک لګیا دي زه نه غواړم او خلک غواړي زما په نوم. زه سوال نه کوم او خلک زما نوم استعمالوي. ولې استعمالوي؟ ګناه کوي. زما نوم څوک د اواز زما چې څوک هم اوري او زما نوم چا هم د چندې دپاره او د جومات دپاره او د مدرسې دپاره استعمال که دا به چورلټ دروغ وایي. څوک وایي دا مې ماما دی، څوک وایي دی مې تره دی، څوک وایي دا مې رور دی، څوک وایي دی رواره یم او څوک وایي دی خوری یم. ټول دروغ وایي. د حیران شم چې دا مهرباني وکړئ که داسې چا سره سوشل میډیا زما په واسطه رابطه وکړله ما سره ډایرکټ خپله رابطه کوئ دا غل پته ولګي. دا مې خیر یو زیاتي خبره وکړه. نو شهر المواسات د خیر ښېګړه بیا څه وایي دا هغه میاشت یزاد رزق المؤمن فیه. اوس بله واوره ماشاءالله من فطر صائما کان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. چې روجهدار له چا افطاري ورکړه، روجهدار له چا افطاري ورکړه دومره ثواب یې وشو لکه مریی چې ازاد کړي. مریان خو نشته اوس یو سړي وي ارمان که مریانو ما به هم د خدای په نوم ازاد کړی. مریی خو په 10,000 هم کېده او په 20,000 او په 1,00,000 به هم کېده. کانه کمن اعتق رقبة لکه مریی چې ازاد کړ مریی. او بل څه شی دی ومغفرة لذنوبه او دا د ګناهونو مغفرت هم شو. عربو کې دا ډېر لوی رواج دی. مازدیګر چې څوک رواني په لاره باندې ځای په ځای خلک ولاړي په دې روډونو باندې او صاحب پیکیجې جوړې کړي. په هغې کې ډبل روټۍ هم پرته وي، په هغې کې یو مالټه هم پرته، یو سیب هم پکې پروت، یو 5-6 کجورې هم پکې وي، د اوبو بوتلګي هم پکې وي. بس دا 4-5 څیزونه یو ځای کړي او ډبي کې بند کړي او چغې به راته وي لاس به راته خوځئ، دا لاس به خوځئ نو ګاډي ودرېږي نو که ګاډي کې سورلی وي نو 14 وله ورکړي. څومره لوی ثواب یې وګټه. او ځای په ځای بیا چې ماښام ته 5-6 منټه وي نو ځای په ځای په دې هوټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپلو دوکانونو نه مخکې دسترخوان غوړولي. نو ورشه خدای پې څونه باده کړې ده، څونه پې خدای باده کړې ده. نو موږ دا شی نه کوو. دا شی په کار دی چې یو چاله افطاري ورکړه روژه ماتې ورکړه داسې شوه لکه چې مریی ازاد کړي وي. او دویم ګناهونه به الله مات کړي. نو صحابه وی قیل یا رسول الله لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم. هر چا سره خو دومره شي نه چې چاله روژه ماتې ورکړي. بعضې خو پکې غریبانه دي. اوس یو غریب و چې دا ثواب ګټل غواړم نو هغه سره خو څه نشته. نو رسول الله مبارک فرمایي يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائبا على مسقة لبن او تمرة او شربة ماء.
وی دا ثواب د هغه چا هم کېږي چې چاله یو ګوټ پی ورکړي، چاله یو ګوټ اوبه ورکړي، چاله یو کجوره ورکړي. خبره یې درته اسانه کړه. دا نه چې موړې کا، یو کجوره دې مو ورکړه، یو کجوره روژه ماتې له، یو ګوټ اوبه دې مو ورکړې، یو ګوټ پی دې مو ورکړ، یو ګوټ پی، نو دا ثواب دې وکړه، ګناه دې معاف شوه او یا دومره ثواب دې وشو لکه چې مرۍ دې عزت کړی. زما وروڼو چې ستا یو ګوتی کجورې واخېستې هلکه په څو په 200 کیلو دي، په 200 کیلو، نو چې 200 باندې د کیلو واخېست نو په هغې باندې 50 کسان روژه ماتوي. نو چې په 200 باندې تا ته د 50 کسانو لکه 50 مریان چې د عزت کړي د خدای بنده 50 ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي. وروڼو سترګې مه پټوو دلته کې، په دې ویښ شی د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړئ. احادیثو مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو. اشبع صائما، واه واه، او که چا موړ که روژه دار سمې موړ که نو ثواب یې څومره دی؟ کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو بالسوي. وی که چا یو سړی موړ که موړه پوره موړ که او روژه ماتې وله ورکړه او ډوډۍ م وله ورکړله، الله به یې ګناه مو بخي او د حوض کوثر اوبه به وله خدای پاک ورکړي. د هغې نه پس تنده نشته. جنت یې ذکر که خو جنت خو بیا تنده اړو ښه د تندې سیزن خو د تندې وخت خو قیامت دی، بس هغه تنده ختمه شوه. جنت کې خو بیا سړی برابر دی، هغې خو هېڅ هم نشته دی. او چې چاله د روژه ماتې ورکړه بل ثواب یې څومره دی؟ دا هغه چې څومره د روژې ثواب او دومره ستا شو د هغه به نه کمیږي. څو خبرې شوې زما وروڼو څه ګوره، یو خو دې په یو کجورو په یو ګوټ اوبو په یو ګوټ پیو باندې ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو مرۍ برابر ثواب درکوي. او که پوره دې موړ که نو ګناه دې معاف شوه او د رسول الله مبارک د حوض کوثر اوبه به هم تعالی خدای پاک درکړي او د هغه د روژې برابر ثواب شو. بعضې خلک د بل په روژه باندې روژه ماتې نه ماتوي، یاره وایي بیا زما کمیږي، نیکبخته ستا نه کمیږي. پیغمبر مبارک فرمایي ستا نه کمیږي او ستا برابر ثواب د هغو شو. او بیا څه وایي؟ شهر اوله رحمتون، اول رحمت دی، دا تاسو ته ما ویلي، او دویم مغفرت دی، او دریم د اور نه ازادېدل دي. ښه ورېږه بیا درته ویم 3 قسمه بندګان دي. یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي، ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو، سر نه نشته، یا ګناه شته خو نیکان دي، ګناه ډېره لږه ده. دا یو قسم شو. په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو، رحمت شروع شو، بیا د خدای رحمت نه بندېږي. اول پہ رحمت شو، دا اول د باندې رحمت شو، بس بندېږي نه بیا. او دویم هغه دی چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي، دواړه شته، نو دا سره دی په ده باندې رحمتونه وورېږي، نو چې د میان دا لس ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي. څوک دی د عتق من النار آخره دی چې دا لس ورځې دا 20 ورځې ونیسي او اخري 21مې ته ور داخل شي او هغه ونیسي، نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کړي. ما قسم په خدای پښتانه وي د لوټ میاشته، نو دی وي د لوټ دا معنا چې راشه د خلکو جیبونه لوټ کا، دغه لوټ نه دی، لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا، وګټه ثوابونه. لیکن زما وروڼو بیا څه وایي؟ من خفف عن مملوکه فیه اعتقه الله من النار. که چا خپل زمیدار سره، امسایه سره، مزدور سره، غلام سره، وینځې سره، هغه زمانه کې خو مملوک غلاکه وینځه وه، اوس پکې دا ټول داخل کا، نوکر دی، کلاس فور دی، او هغوی سره دی ګزاره وکړه او کار دی پې کم وکړه چې روژه ده، الله به د سر ته جهنم د اور نه آزاد کړي. مفت داسې ده لکه چې په سړي باران وریږي او د سر بل طرف ته کي. نه نه نه، دا د رحمت باران دی، دا د مغفرت باران دی، دا د جهنم نه اور نه ازادېدل دي، دې نه به سر نه تختو. زما وروڼو 4 کسان نه بخلي کېږي، 4 کسان دا نه بخلي کېږي. لیلة القدر چې کم هغه شپه ده، هغه شپه ده چې کومه شپه د 0 میاشتو د عبادت نه بهتره ده، او هغې کې یو خاص ټیم دی چې په هغې خاص ټیم الله د هر چا دعا قبلی. لیکن د دې او لیلة النصف من شعبان په 15مه خدای پاک ډېر خلک د اور نه ازادوي هلته کې، لیکن دا 4 نه بخلي کېږي. 4 کوم دي؟ مدمن خمرین، چې همیشه شراب څکي،
اوس مبارک پکې همیشه لفظ راوسته. څه مطلب؟ که یو سړي شراب اوسکله او بیا ترې توبه ویسته نه خیر دی، ویسکله او معافي غوښته توبه، خو چې مدمن دی همیشه شراب څکي دې نه بخلي کېږي په روژه کې. شکر ګناه نه موږ خلاص شو د خدای پاک فضل. ډېر قمقل خلک دي چې هغه به څکي، ډېر بېوقوفان دي چې هغه به شراب څکي، او نن سبا د شرابو نوم بدل دی، نوم د شرابو د خمرو ورته نه وایي، نور نومونه وله خلکو یې ښودي دي. نو یو دا نه بخلي کېږي. نمبر 1. دویم څوک نه بخلي کېږي؟ عاق لوالدیه، د مور پلار نافرمانه، د مور پلار نافرمانه نه بخلي کېږي. مور پلار روغه ورسره وکړې، جوړه ورسره وکړې. که چا نه مور پلار خپوي، رمضان میاشت ته لږه تحفه واله او ورشه د ښځې مه منه، خو د ښځې د لاسه د مور پلار نه حق دی که نه، نافرمانه دی. د ښځې خپل حق دی او د مور پلار یې خپل حق دی. د ښځې مه منه مړه، د مور پلار ته خپوي او د ښځې مني نو خپه کېږي نه، د ښځې بړوا دی بړوا. خو ټیک ده، خو دومره هم نه که نه، د ښځې خپل حق شته که نه، بس دی. ډوډۍ وله راوړه، جامه وله راوړه، پیزار وله راوړه، ډاکټر لی بوځه، مینه ورسره کوه، محبت ورسره کوه، هم درته ویمه. لیکن داسې به هم نه کوې. نو ښځې مور پلار به د ښځې دپاره نه پرېږدي. نو مور پلار که د چا نه چې چا نه هم خبري، زما دا بیان چې څوک هم اوري، نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء. ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتې کوي، یاره نو زما ښځه نه ده خوښه. دا کیدي چې د خواښې به انګور نه یې خوښه، خو د انګور جبه 15 ګزه ده نو ځکه به یې نه یې خوښه ګر. دا خو دې غریب او پسې 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي، ځان له یې خوښه کړې ده. 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي نو ځان له یې خوښه کړې ده. او خامخا کور د دې دی او چې انګور راله او هغه ځان د کور مشر حسابوي نو خواښې له قار ورځي که نه. زما ما نه زوی ولې قبضه کوې؟ دا اور زما اوس تا په دغه کې واغېشت، په لاسو کې واغېشته، نو خامخا انګور دې لږه ګزاره کوي د خواښې سره، او خواښې دې هم بې ځایه دغه نه کوي. ورې بعضې خواښیانې مسې هغه څه ورته ویلې کوي، مې لیونی شوې په تورجمې باټینګڼ غواړئ، نو هغه قصې د خواښې هم نه کوي ګزاره. یاره خره بشیر جان خو له دې غمه خلاص دی، دې لا وایي ما له ښځه نیکبخته شکر وباسه چې به دې غمه خلاصې. جنت کې به دله خدای که خیر انشاءالله در کوي. ښه بچې جانه ښځې نوم دې واغش که نه، دا کونټۍ دي، دا سر دې پې وامه، دا چا چې کړي دوی نه تپوس کوه. نو والدې د په دې به بیان درته یو جوبه وکړم انشاءالله. او دریم کوم یو دی؟ قاطع الرحم، رشته ماتولو والا، رشته ماتول، بایکاټ. تا سره زما بایکاټ تېر ورته وایي. او ښځې ته څه وایي؟ که ته د ما دې رور سره بیا خبرې وکړې او دې کره لاړې ته په ما طلاق یې، هی ته خدای دې طلاقي بې خو باسه. رور سره بیا وروسته دې رغېدل نه کېږي، بیا راشي یاره چې ما خو دا خبره کړې وه، اوس خو رغېدل نه کېږي، دې سره څه وکړم؟ مې سره څه وکړم؟ اوس خو ما 3 طلاقه ویلي دي، اوس به څه کوم؟ که ماما کره لاړې ته په ما طلاق یې، که تره کره لاړې ته په ما طلاق یې، که دا رور دې کور ته پرېښو ته په ما ته. یاره نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دي خوښ ګڼي، که زما حکومت وي طلاقیان به مې پړي باندې تړل او سمندر دریاب کې مې غورځول. ښځې له زور شو ظالمانو، رور سره د جنګ وکړو نو ښځې له زور شو، او بیا ټینګېدی نه شي دله بیا ټینګېدی نه شي. نو کله یو ملا لځي او کله بل ملا لځي، یاره ما دا خبره کړې ده، نو ما له خو سخت قار راځي که نه. ما خو یو فروز کال مې یو 2 څپېړې والي بیا خپه ومه، ما ته ملګري وایي ځان له جنګ ګورې، مې قار راغی که نه چې مفتو کې. او پس دا وره ښه ناشنا وه. ښځه م راغلې وه، سړی م را، او سړي ته چې مې وکتل داسې یو بوتل غوندې و، له منګکورې نه دقسې له منګکورې غوندې د اسقا غاښونه او د اسقا پوزه یې نیولې وه، او ښځه خو خیر برقه کې وه، او پلار ده سره م راغلی و، هغې سره م را نور رشته داران هم و. په څه باندې یې ورته طلاق ورکړی؟ خبرې که مو واورېدل نو تاسو مو وایي چې دا دونه ظلم. وایي دا سپېره مې پېشمني له پاسه و چې پاسه یو 2 رکاته مونځ به مو کې او پېشمني به مو کې او مونځ به مو کې. یو ځل مې وله آواز ورکړ، کال یو نیم پکې 2 پکې تېر شوي، ما نه هم خبره یېره چې ګناهګار نه شم، ولې دلته په منبر ناست یم. پاسه که نه؟ پاسه هم که بیا وله رالم نیکبخته پاسه پېشمني وکړه، مونځ به وکړې، بیا یې راته وکړل.
چې په دریم ځل رالل وي ښه ده درې طلاقه مې طلاقه کړې. نو خوار چې پېشمني نه دې پاسه یا ظالمه 2 رکعاتو مونځ لري پاسئ ظالمه منځله دې پاسئ. نو چې دی وی بس غلطي وشوه نو چې مې څپېړه اوچته کړه که نه او ښه مضبوط مې په دا کوکی وواو یو 2 څپېړې مې ووه چې ارمان دی چې اوس به خلک وایي چې دا ملا په دا خښته مې د سر و در باندې ګرځېدم تا خدای بېخو بس شکل ته دی وګوره تاله بس ښځه در کړي اوس به وایي څه چل کوو مې ټیک شکل څه چل کوې هېڅ حال مه نه کېږي. ځان نه دې لوی لاټي برنس جوړ کړی دی خوار شي. ښځې موندلې دي په ښځو قبر کوئ. ولې دا طلاقیان په ښځو قبر کوي؟ یاد وساته زمانونو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ. که مو کړه خدای به نه د قیامت پر تپوس کې ښځه نه نشي کولی. ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي؟ ولې پېشمنې دله تیارې ډوډۍ دله پخئ ترکاري دله پخئ 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاسېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري ته وخورې او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې لیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمنې وکړي منډې ترړې وي دارو راوړه ها واله اوبه راوړه ها دا واخله مالګه زیاته ده دا پېشمني کې دا غوښه اومه ده دا پلان کې دی هغې غریبې بېخ ووته نو خامخا کله مالګه زیاته کله کمه کله غوښه پخی کله کچی ته پاسه که نه ته پاسه که نه پېشمني له وختي ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی بېغیرته په زور دې پاسئ او هغه 2 ګنټې 2 نیمې ګنټې مخکې پاسېدلې د غریبه نو تا له پېشمنۍ تیار کړي. نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن راکاږي سپېره مونځ هم نه کوې او که نیک سړی وي مانځه له لاړ شي دا څه چل وکړي دا مونځ وکړي ته اوده شئ هغه لوښي وینځي وایه که نه وینځي که نه هلکه خبرې به رښتیا کوو لوښي وینځي که نه وینځي هغه ټول لوښي صفا کړي هغه هر څه جارو کړي هغه بوچخانه مو وینځي خوب لاړ نو چې بیا ته چېرته ډیوټۍ میوټۍ له ځې نو تا له بیا سسټم برابروي تا خو ښه مزېدارې ډډې اړولي نو غرمه غریبه بیا پاسي واه واه نو ماشومان بیل قلارئ هغوی له به هم ډوډۍ ورکوي ماشومانو بیل قلارئ هغوی له جامې بیلې انځه هغوی له وجودونه بیل انځه نو ماښام ته په ما روژه لګېدلې ده او هغه د مازدیګر نه غریبه لګیا ده او روژه ماتې له ده تیاري کله پکوړې پخوي او کله بل څه کله بل څه کله بل څه او بیا ورته شریعت وایي سکه کول په شریعت کې د روژه کې مکروهه ده روژه کې سکه کول څه دي مکروهه لیکن د کمې ښځې خاوند چې غصناک وي غصناک نو هغه د هغې دپاره سکه هم کولی شي غریبه حالانکه سکه مکروهه ده په روژه کې لیکن خاوند غصناک و سکه هم کولی شي نو وختي غریبه تیاری شروع کړي نو ماښام تا له روژه ماتې ته مخکې وکړي اگر غریبه وروسته وکړي نو چې روټۍ وخوري نو ته ښه مزېدار یا مونځ کړی یا نه یا تراوله تلې یا نه غریبه لګي هغه لوښي بیا وینځي ټوله ورځ د غریبې په دې کې تېره شوه په دې کې رښتیا ووایه دا ښځې د قرآن شریف تلاوت هم کوي تاسو یې نه کوئ په دې کې هغوی چې پېشمني وکړي تهجد هم وکړي او سپېره زمونږ سړي چې دي سهار مانځلی نه دي په دې کې ته تراویح هم نه کوې بړستن بدن د پاسه راواچوې غریبه لګي هغه خپلې تراویح هم کوي خپل منځونه هم کوي نو ښځو سره ظلم به نه کوې جاتې به نه کوې قاطع رحمین او بیا ته ماما سره روانه تره سره روانه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړل دا صله رحیمي وراله او الله ته مضبوطه التجا وکړه اخذ بحق الرحمن لفظ راغلی دی مضبوطه التجا وکړه الله ته مهمه سوی څه کې وی الله زما بس کېږي وی چې څوک تا ختموي زه به ځان نه لرې کړم او چې څوک ستا خیال ساتي د صله رحمه د رشتې زه به ځان سره یو ځای کړم صله رحمي خیال وساته روان یو بل سره پرشتو کې مکوي بایکاټ مکوي او دا د عدل بدل رشتې مکوي دی راغلی دی زه ورځم که دی زما تپوس نه راغی زه نه ورځم دی نه دی راغلی کوه ته سلمن قطعکه هغه صله رحمي ختمی تی ورسره مه ختموته ورسره وکړه نو دا 2 کاره به کوو انشاءالله نن او چې څوک اورې هغې دې ما سره ووایي چې که د چا نه مور پلار خپی او دی په ناجیز دی په جیز دی مور پلار یې په ناجیز دی خو بوډاګان دي نن به ورسره روغه کوئ ښه تحفه حای جرګې مه کوئ تحفه حای پلی ول یو څه خپو کې ورته سر کېدی سجده نه هسې د مینې ورته رغاوړو ځه به ما معاف کا نور بنده ته رکوع سجده منه دي
او بل دا چې که چا په صله رحم وکړي روانې دي نو دا کشر دې مخکې شي او مشر له دې ورشي او معافي دې ترې وغواړي. دا د رمضان میاشت ده ورې دوا دې نه قبلېږي مغفرت دې نه کېږي چې دا کارونه کوي. او څلورم څوک دی مشاحن کینې والا بغض والا نفرت والا. یو کینه ده یو هغه کینه چې هغه سخته کینه او دشمنی پکې راشي. یو خبره ده بعضې وخت کې یو سړي چې مال خوړلی نو هغه سره یې پړه کې لږ بغض راځي. یو سړی یو ظالم په یو سړي ظلم وکړي نو لکې راځي هغه خیر دی. خو بې ځایه یو مسلمان سره کینه ساتل یو مسلمان ته کوشش کول چې ضرر ورته ورسوم یو مسلمان ته داسې کینه چې دشمنۍ ته خبرې رسې د ده نه قبلېږي. نو دا څلور څیزونه دي زما وروڼو د دې به پوره خیال ساتو. ښه د دې نه به یو مور پلار سره جوړه به وکړې که خیر انشاءالله صله رحمي که د چا ختموي دا مه ګوره چې هغه خو را سره بد کړي دي کوي دې به د هغه خدای ته وسپاره تاله به خدای پاک عزت درکوي. او دریم شراب خو شکر دې نشته او که څوک یې څکي توبه رې ترې وباسي. او څلورم مسلمان سره دې کینه نه ساتي بغض دې نه ساتي. دا څلور خبرې شوې.